مزه نه کوي اخترونه بې له تانه مزه نه کوي اخترونه بې له تانه د نیمګړي ټول څیزونه بې له تانه په دغه خپل شعر باندې دغه د غورغوشتو نه راغلو میلمنو ته په خیرالی وایم چونکې د اختر موقع ده د اختر مبارکي ورته هم وایم ډېر محترم کاري صاحب سره راغلي دي په لار روان ومه ملاقات شو پیژنګلو وشوه چې دا خو رحمان بونیری دی به هر حال د ویډیو ریکویسټ وشو نو مونږ خو زمونږ میشن همدغه دی چې مینه عامه شي مینه خوره شي خلک په مینه موړ شي هر چرته مینه وي سکون وي قراري وي ملګري څه ویل غواړي دغه زمونږ ګل ګل وطن دغه خاورینې ځمکې ته یا د دغه خلکو د دې پولو پټو د غرونو حوالې سره څه ویل غواړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شکریه ادا کوو ستاسو جي چې موږ له دوره ټیم راکړو او چې کوم دی موږ دلته رالو او دا خوبصورته نظارې موږ تاسو ولیدې او موږ ډېر ښکلی چکر ولګو خو دلته کې یو خبره دا ده چې دلته دا روډونه چې کوم دي نو دا ډېر زیات خراب دي نو موږ ګورنمنټ حکومت ته دا خواست کوو چې دلته د تروک تاروټ چې کوم دی موږ سره چې دا چې کوم دی مکمل توګه باندې سم کړي که چېرې دوی په یو میاشت کې دا روډ سم نه کړو نو موږ دا اعلان کوو چې موږ به بیا دوی غورغوشتو ته بوځو بیا دوی زموږ نه څوک راوړي موږ ستاسو ډېره مننه د دومره مینې چونکې لیدونکو کتونکو ته پته ده چې په دغه روډ باندې موږ په چانده کار تقریبا سٹارټ کړی دی چې کوم د وسعت یا دغه د لارې هلې ځلې وي دا شوي دي اوس انشاءالله ډېر زر ده د اختر نه بعد د کنکریټ کار چې کوم دی دا هم شروع کوو انشاءالله دا د سره زما وعده ده چې آینده دپاره د دغه تروک په روډ باندې راځئ نو دا به زمونږ د تروک چې کوم نوجوانان دي یا د دوی تنظیم دی دوی به پوښ کړی مهرباني مننه